امیر خان متقي او ورسره مل پلاوي په قطر کې د امریکا له ځانګړو استازو سره لیدلي دي. متقي اشرف غني او د هغه اداره د نه منلو وګڼل او له امریکا یې وغوښتل چې پر اسلامي امارت شته بندیزونه لرې کړي. دا چې د طالبانو او امریکا استازو څه ویلي غونډه کې څه پیښ سول بشپړ حال را سره همدغه روان ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په دوحه کې د امریکا له استازي غوښتي چې پر اسلامي امارت بندیزونه لرې کړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد لونیوز ته وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د امریکا له استازو سره په لیدنه کې همدارنګه له هغوی غوښتي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې خنډ رامنځته نه کړي. ذبیح الله مجاهد په دې هکله وویل د افغانستان په پرمختګ کې دې خنډ رامنځته نه سي، هغه بندیزونه چې په بانکونو دي لرې کړل سي او افغانانو ته د اجازه ورکړل سي هغه کار چې له هغه سره خپل هیواد ته پرمختګ ورکوي وکړي او له قطري لوري سره مو هم خبرې لرلې او جریان لري. جزئیات به وروسته په بشپړه توګه خپاره سي. په دوحه کې د افغانستان په تړاو جوړه سوې غونډه چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په مشرۍ پکښې د اسلامي امارت یوه پلاوي او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او د بشر او ښځو حقونو په چارو کې د امریکا استازي رینا امیري حضور درلود. نن دوشنبې پای ته ورسېده. بلخوا د چارو ځینې شنونکي بیا د دغه ډول غونډو جوړېدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي. تر دې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي وو د افغانستان لپاره د دغه هیواد استازو د قزاقستان استاني او د قطر پلازمینې دوحې ته 15 ورځنی سفر کړی چې د اسلامي امارت له چارواکو سره به د افغانانو د بشرپاله ملاتړ، اقتصادي ټینګاو، د نجونو او ښځو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه چلند، امنیتي مسایلو او د نشهیي توکو له کرکیلې او قاچاق سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.